هغه هیواد چې د ناویګانو عام بازار لري. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ملګرو، که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. هغه هیواد چې د ناویګانو عام بازار لري. په اروپا کې هم ځینې داسې قومونه تر اوسه پورې شتون لري چې خپل پخواني عادتونه پالي او نه یې دي هیر کړي. په بلغاریا کې همداسې یو قوم تر اوسه پورې شتون لري چې خپل یو پخوانی رواج د ناویګانو بازار تر اوسه پورې پالي. د بلغاریا په هیواد کې دا قوم داسې یو عادت لري چې د نجونو د پیغلتوب سره سم دوی واده کوي. د واده لپاره بیا یو ځانګړی بازار لري چې پیغلې هلته ځي او منتظر کیږي چې نور راغلي مجرد ځوانان دوی ته خوښ کړي. دا عادت او رواج تر ډیره د بلغاریا په موګلیا کلي کې چې یو لوی کلی دی ترسره کیږي. دلته پیغلې نجونې راټولیږي او په عموم کې د هغه کسانو سره واده کوي یا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د دوی په سر ډیرې روپۍ ورکړي. یعنی که ښکاره یې ووایو دا نجونې دلته خرڅیږي، هر څوک چې ډیرې روپۍ ورکړي هماغه به تر ټولو ښکلې نجلۍ د ځان سره بیایي. دا بازار په کال کې یو ځل جوړیږي او په زرګونه ځوانې پیغلې د خپل ځان لپاره پکې خاوند لټوي. د ځینو نجونو چې ډیرې پیغلې او ښکلې بیه زرګونه یورو ته رسیږي. دا بازار چې هر کال ترسره کیږي په زرګونه نجونې چې ډیرې د حد څخه زیات سینګار کړی وي د خپل راتلونکي خاوند د پیدا کولو په هیله وي. په دې بازار کې د ګډون کوونکو څخه د یوې نجلۍ مور وویل چې دوی خپلې لورګانې ناوړه کارونو ډانس کلبونو ته نه پرېږدي، خو چې پیغلې شي نو په خپله یې دلته راوړي او خاوند ورته لټوي. په دې ځای کې د یوې پیغلې نجلۍ بیه په اوسط ډول د $7,000 په شاوخوا کې ده. ډیری هغه کسان چې مخکې واده کړی وي بیا سره بیل شوي وي راځي او په دې بازار کې د ځان لپاره نوې پیغله میرمن اخلي. په دې کلي کې ډیری نجونې په لیک لوست نه پوهیږي. د خلاصې ټولنې د یوې سروې په بنسټ په دې کلي کې د هرو 5 نجونو څخه یوه مطلقه بې سواده ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.